انعام الله چرمین په مړه وې انعام الله چرمین ته خو دې د ماکه په ور وکړه خو مړ دې کړو یو عرفان الله دې شهید کړو ایو دوه دې زخمیان کړو او دا زه فوج ته وایم چې دا تا سړي دي ټوپک یې تا ده کارتوسان یې تا دي په د لکو روپو خرچاتو ورکوې حفاظت یې ته کوې ملا ته وایم چې دا 18-20 کسان یې تا سړي دي ته یې پېژنې ته په خبرې ته یې سپورټ کوې ته یې حمایت کوې کنې به ولې چېرې ور غږ کړی و ور باندې بیا غږ کړی و چې دا 18-20 کسان څوک دي ملا مړۍ ورپخوي ترکاري ورپخوي دغو کورو ته ورلګي پیسې فوج ورکوي ټول یې وا فیکټرۍ وال کلاشینکوفونه دي ورسره وا فیکټرۍ وال پولیس وال دلته چېرته دي پولیس وال دې چک شي ټول په خبر ده پولیس ټول په خبر ده ټول پولیس امن کمیټۍ په خبره ده چې دا پلانکی خان والده پلانکی خان سیکنه پلانکی خان دا فوج سړی ده دا ملا سړی ده وا فیکټرۍ ټوپک ته ورسره کارتوسان یې وا فیکټرۍ دي په لکو روپۍ فوج ورکوي دلته ورته شوروي دلته ورته شوروي دلته خو زه دا ورته وایم فوج ته وایم ملا ته وایم چې ته دې په پاسې لاس دې خلاص ته توره دې تېروي دلته بیا سپو غوندې بیا مړوو او پټرول به په دویمه سوځوو بیا نور په مانا دې ووایي چې دا ما کورو چې 18-20 کسان دي که خدای وس راکړو سپي غوندې بیا مړوو دنیا ته بیا په موبایل باندې پټرول پاچوو سوځوو بیا چې څوک یې په پټه په ښکاره امداد کوي ماته یې هغه پته ده دغه میدان چې زه 2-3 سړي وینم دا طالبانو سړي دي سیاجي تعداد ته چېنولي دي ای فوجیانو وال دي سیاجي تعداد ته چېنولي دي فوجه ملا یو ده دا ټوپک چې څوک کورو ته باسي ملا یې ورته تیاروي ملا یې ورته تیاروي فوج په لاس یې ورکوي بیا یې فوج ترته شوروي دا صفا خبره ده که ملا خفه کېږي خدای دې 100 وار خفه کړي که فوج خفه کېږي خدای دې 100 وار خفه کړي ملا یې ورته تیاروي ملا ورته تیار کی چې دا جهاد ده ویې کورو ته لاړ شه جهاد ده فوج په لاس یې ورکوي فوج یې استعمالوي دلته کورو چېرته سوروي مړه 18-20 کسان دي دلته د تا جوړه منځو ادمزو چې دا ټولو ادمزو پولیس امن کمیټۍ ته پته ده منځو امن پولیس کمیټۍ ته پته ده دا جوړو پولیس امن کمیټۍ ته پته ده چې دا دماکه دو کړې ده دا راپله چې 15 کیلو بارود ماته ایښي وو دغه پته ده ورته تر نن پورې لا اف آی آر نه ده په کټ اف آی آر نه په کټ کېږي دا ولې دې پسې شاته فوجه ملا ولاړ ده داسې چې دماکه وشي یو کس پسې شهید شي 2-3 زخمیان وشي اوسه پورې نن پورې اف آی آر نه ده کټ دغه سوال جواب که څوک راکوای شي بیا دې راکړي دومره زورور څوک ده دا کورو چې دا ګیدړان زورور دي دا ګیدړان دي ګیدړان دا کورو چې دي یوه ریکارډ پته وکړه چې زړی څه بیا یې څه کول چا سره ګرځېدو کوم کارونه کول اوس کوم کارونه کوي ټوپک یې اخیستی ده ټوله علاقه یې پریشانه کړې ده ریکارډ پته یې وایي سړي شته چې څرنګه دا 8 کاله 10 کاله تېر کړي دي چې زړی څه
اوس ما له خولې ډېره بده خبره ده چې زه هغه ټکي کوم لږ کی گزارش چیرمین صاحب لږ کی جذبات ټیټ کا چیرمین صاحب تا څه خیال ده زه کوم له لوري خبره کوم کوم له لوري زه انعام نه شوم خو دا وار و دا کورول بې ارمي ما ته پته ده دغې مخې چې ناست دي بیا درته وایم چې مړاوم به دې سپي غوندې پټرول به تر باندې